شیخ مولوی عطیہ الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره جوائن او سبسکرایب کړئ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون ما كانوا يقترفون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر شباب قريش احفظوا فروجكم من أن لا تزنوا ألا من حفظ فرجه فله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم د یو آیات تلاوت وکړ. دی آیات کې الله تعالی انسانانو ته عام طور یو ډېر بهترین هدایت ذکر کړی دی او د انسانانو د پاره د فلاح او د کامیابی او د بهترین زندګۍ تیرولو لار الله تعالی بیان کړی ده. هغه هدایت، هغه د فلاح او کامیابی لار دادا چې الله تعالی انسانانو ته وایي وذروا ظاهر الاسم وباطنه. زندگی کې به تاسو ظاهري ګناهونه هم پرېږدئ او باطني ګناهونه به هم پرېږدئ. نو الله تعالی انسانانو ته هدایت د ګناه د پرېښولو کوي چې تاسو به ګناهونه پرېږدئ. ګناه څه ته وایي؟ په زندگی کې د الله تعالی د حکم مخالفت کول، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقې نه اطاعت کول، او زموږ په دین کې د ځانه څه یو څه نوي ایجادات او خبرې پیدا کول، دې ته ویل کېږي ګناه. اوس دغه ګناه کله کله انسان د انسانانو په مخ کې په ښکاره باندې کوي، دې ته ظاهري ګناه ویل کېږي، او کله انسان په حالت د خلوت او د تنهایی او د جدایۍ کې کوي، نو دې ته باطني او پټه ګناه ویل کېږي. یا دغه ګناه کله کله د انسان ظاهري اندامونه کوي، په لاس باندې سړی ګناه کوي، په سترګه باندې ګناه کوي، په ژبه باندې ګناه کوي، په غوږونو باندې ګناه کوي. نو چې کله ګناه انسان په ظاهري اندامو باندې کوي، دې ته ښکاره او ظاهري ګناه ویل کېږي. او کله کله دا ګناه د انسان د باطني اندامو څخه کېږي، د انسان د زړه څخه کېږي. په زړه کې انسان بغض کوي، په زړه کې انسان حسد کوي، په زړه کې انسان حرص کوي، په زړه کې انسان بخل کوي، په زړه کې انسان طمع کوي. دا ټول باطني ګناهونه دي. نو که د انسان په زندگی کې ظاهري ګناهونه ای که باطني ګناهونه ای، الله تعالی هدایت دا کوي وذروا ظاهر الاسم وباطنه. ظاهري ګناهونه به هم پرېږدئ او باطني به هم پرېږدئ. ولې به پرېږدئ؟ ځکه الله تعالی د دې د پرېښولو دپاره علت بیانوي. ان الذین یکسبون الاسم، چې کوم خلک زندگی په ګناهونو کې تیروي، هغه ظاهري ګناهونو باندې هم صرفه نه لري او باطني ګناهونو کې هم د هغې زندګي راځي. نو سیجزون ما کانوا یقترفون، د دې ګناهونو سزا به ډېر ژر ویني. ډېر ځله د انسان پر زندگی باندې د ګناهونو سزا په دنیا کې راځي. الله تعالی د هغې ګناه سزا انسان ته په دنیا کې ورکوي، او ډېر ځله بیا د انسان د هغې ګناه سزا آخرت له خوندي کېږي، چې انسان کله آخرت ته ورسي، الله تعالی د ګناه سزا په آخرت کې ورکوي. دنیا کې چې د انسان پر زندگی باندې څومره مصیبتونه راځي، کله د بیماریو په شکل، کله د مسکنت په شکل،
کله د حوادثو په شکل، کله د ګرانیو په شکل، کله د ظالمانو حاکمانو په شکل، کله د بدامنیو په شکل، کله د آفتونو په شکل، کله د سیلابونو په شکل. د دې لوی بنیاد د ټولو سزیات د انسان د زندګۍ د ګناهونو نتیجه ای. ځکه الله تعالی ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، چې کوم مصیبتونه انسان ته په دنیا کې رسیږي، کوم تکلیفونه د انسان پر زندگی باندې راځي، دا د انسان د خپل لاس کړنه ای، دا د انسان د خپل عمل ثمره او نتیجه ای. لیکن الله تعالی ډیر مهربان ذات او یعفو عن کثیر. الله تعالی په دې ګناهونو کې اوسم ډیر انسان ته معافی. در ډیرو ګناهونو الله تعالی تیریږي، د ډیرو ګناهونو الله تعالی بخښنه کوي او د ډیرو ګناهونو الله تعالی مغفرت کوي. لیکن په بعضو ګناهونو باندې الله تعالی انسان په زندگی کې راګرځي، د صد پاره راګرځي. ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون عذاب الاكبر لعلهم يرجعون. الله تعالی وای د آخرت د لوی عذاب سره مخ کې په دنیا لا په د ګناه سزا لږ ورکم. په دې کې می الله وای اراده می دی، امید می دی چې دا انسان به د بد عملۍ سره وګرځي. نو دنیا کې انسان د ګناهونو سزا ویني. روایتو کې راځي چې دنیا کې انسانان کله ګناهونه روان کی نو داغي پر معاشره باندې داغي اثر خامخا راځي. چې کله دنیا کې با مالداران زکات بند کې دا لوی ګناه ده، نو الله تعالی د اسمانه سره پر معاشره باندې باران بند کې داغي زندگی په کاختی کیږي. چې کله په دنیا کې په انسانانو کې فحاشي او بے حیايي زیات سي، نبی الله تعالی داغي نتیجه دنیا کې پر انسانانو بیماری کشیش دي. داسې بیماری ور باندې کشیش دي چې د دې پلرونو او نیکګونو داغي لوم نه اوریدل. په داسې بیماری کې معاشره راسي، نو دا د انسان د ګناهونو د دنیا سزا یې. ځکه دنیا کې چې د سړي څخه ګناه کیږي الله تعالی ناراض وي، او د الله تعالی د ناراضګۍ اثر پر معاشره باندې دغی. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی څخه پوښتنه کوي، الله ته چې د معاشرې سره ناراض سي، ستا د ناراضګۍ علامې سي؟ الله تعالی ورته امنع عنهم عتبان زرعهم. یو نشانه می داده چې د دې د کښت زمانه سي، د دې د فصل د کرلو زمانه سي، او د دې په مځکه کې د تخم اشولو زمانه سي. زه پر دوی بارانونه بند کړم، بیا د دوی تخم دغه سي په مځکه کې پاتې سي. وامطروا عليهم عتبان حصادهم. چې کله د میوې وخت را ورسېده، چې کله د ولو وخت را ورسېده، او چې کله د میوې د پخوالي او د خرابۍ زمانه را ورسېدله، بیا پر دوی باندې زه بارانونه را شروع کوم چې صدې له پلاس ورغلي دی هغې د باران په شکل ور برباد کړم. دې معنا دا ده چې زه د دې معاشرې سره ناراض یم. ولې ناراض یم؟ ځکه دې معاشرې زندگی په ګناهونو کې راغلی ده. نو الله تعالی انسانانو ته ګناه به پرېږدی، ځکه که تاسو ګناه نه پرېږدئ د ګناه سزا به تاسو په دنیا کې ضرور وینئ. علماء لیکلي دي چې د ګناه سزا په دنیا کې پر انسان په درې شکل راځي. یو شکل د ګناه د سزا هغې ته نکیر وایي. نکیر معنا دا ده چې پر کم ځای باندې د ګناه وکړه، پر هغه ځای باندې دستي الله تعالی د ډېره ژر سزا ورکړي. ګناه وسوله بس دستي د پر زندگی باندې اثر راځي. هغه اثر کله کله د په تجارت کې تاوان دستي ورپیښ، کله کله د کور کې زنانه د هغه په بد ورته ودرېږي، کله د کشنی بچان دي په ناز و نعمت باندې رالوی کړي دي هغه په ژبه نه ورسره پوهېږي، بیا د زندگی ور برباد کی. نو دې ته ویل کېږي د ګناه سزا چې الله تعالی دستي ورکړي. دویم قسم د ګناه سزا کله کله په دنیا کې الله تعالی درې وخت پورې ځنډوي، دې ته تاخیر ویل کېږي. ګناه په دنیا کې اوسي، لیکن سزا الله تعالی په بوډاوالي کې ورکړي. بوډاوالي کې چې کله د ضعف ته ورسېدی او د کمزوري ته ورسېدی، بیا د زنانو او د بچي د یوه زره پروا نه لري. بیا چې هر د چا ته کښېني د خپلې زنانې او د بچي د لاسه دی هغې ته اوښکې تویي، هغې ته خپل فریاد ښکاره کوي. کله کله په بوډاوالي کې الله تعالی د بل د لاس محتاجه کړي، کله په بوډاوالي کې په داسې ناجوړي باندې اخته کړي چې بیا د خدمت کولو، د علاج کولو، د ترتیباتو برابرولو ته هیڅوک تیار نه. یو سړی ما ته وایي حضرت زه ګناه نه کوم، بوډا دی، لیکن نه معلوم زما زندگی ولې دومره په تکلیف کې. زه ورته وایم ته اوس د بوډا زمانه د خود به ګناه نه کوې، لیکن پر دې زندگی باندې ته نظر وکړه چې په ځواني کې ستاسو څومره ګناهونه سوي دي، ایا تا د هغې ټولو ګناهونو څخه توبه کښلې؟ نو ډېر ځله داسې اوسي چې ګناه سړی په دنیا کې وکړي، لیکن د هغې سزا الله تعالی سړي ته په بوډاوالي کې ورکوي، ډېره زمانه بعد یې ورکوي.
حضرت جنید بغدادي رحمه الله پر اولار باندې روان دی، یو مورید په پسې دی، مخته یو نصرانی ولاړ دی، یو نصرانی ځوان دی، د هغې عمر کم دی، د هغې پر مخ باندې ږیره نسته. نو د هغې مرید پر دې نصرانی ځوان باندې نظر غلط رالی. حضرت جنید بغدادي رحمه الله ته وایي ورته حضرت الله تعالی داسې ښایسته شکلونه هم جهنم ته ورچوي. حضرت جنید بغدادي رحمه الله ورته وایي بچی د دې خپل نظر اصلاح وکړه، د خپل نظر را وګرځوه، د دې خپلې بد نظرۍ توبه وکړه. الله تعالی حضرت جنید بغدادي ته د د بد نظري د څه ښکاره کړه. ورته که چیرې ته د دې بد نظرۍ څه توبه نه وکړې، د دې څه نه را وګرځې، د دې سزا به ته ضرور وینې. 60 کاله د قرآن کریم حافظ و 60 کاله بعد د یوې بد نظرۍ په خاطر الله تعالی د هغې څخه قرآن کریم هېر کړ. ما درته ویل کله سړی ګناه په ځواني کې وکړي، لیکن د هغې سزا سړی په بوډاوالي کې بیا ویني. او دریم قسم د سزا هغې ته د الله تعالی خفیه تدبیر وایي. الله تعالی دنیا کې انسان ته نعمتونه نور عمر کې دی چې څومره نافرمانی کې الله تعالی نعمتونه د عمر ډیری دی چې څومره په ګناه کې راځي الله تعالی د عمر ښه صحت ورکوي دی چې څومره په ګناه کې راځي الله تعالی د عمر د ژوندۍ په شوالي کې ورکوي. لکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي فلما نسوا ما ذکروا به چې ما سور سره کړیو، الله تعالی وایي چې کله دوی د هغې څه نصیحت نه واخیستی فتحنا علیهم ابواب کل شی، الله تعالی وایي ما پر دوی باندې نعمتونه راواستول حتی اذا فرحوا بما اوتوا چې کله په هغه نعمتو باندې دوی ډېر خوشحاله و، زندګي یې په خوشحالي کې تېروله، نو اخذناهم بغتة، الله وایي ما یو دم راونیول، نو بیا پر دوی باندې هلاکت رالی، پر دوی باندې تباهي رالی. نو ګناه چې سړی کوي د ګناه سزا الله تعالی په دنیا کې انسان ته ورکوي، او ډېر ځله د ګناه سزا د انسان دپاره د آخرت دپاره پټېږي او په آخرت کې سزا ورکوي. حضرت ابوبکر رضی الله عنه وایي چې کوم سړی په ګناه باندې ککړه آخرت له راسي چې په کومه ګرمي کې د ده زندګي په جهنم کې تېرېږي، که چیرې د ده د خولې یو څاڅکی په دنیا کې پر مشرق باندې کښېږدي او پر مغرب باندې یو بنده ورته ودرې، هغه بنده به په مغرب کې بدن به ټوله خوله خوله سي د هغه یو څاڅکي د خولې د ګرمایۍ په خاطر. دنیا کې سړی وایي چې ګرمي ده، موسم ګرم دی او ګرمي تکلیف جنه ده او ګرمي تیزه ده، لیکن هلته چې سړی هغه ګرمي ته وګوري د دې هغې ګرمۍ په مقابل کې به د دنیا د ګرمۍ څه حیثیت وي. او بیا په هغه ګرمي کې چې دی اوسیږي د ده د بدن اندامونه الله تعالی څومره کي، د دې غوږه څه ونیسي تر دې وژو پورې دا د 80 کالو لارې دومره مسافت یې الله بدن ورجوړ کړي. صرف د بدن پنډوالی د پوست پنډوالی الله تعالی 40 ګزه کړي. د ده ورون پیغمبر علیه صلات وسلام په جهنم کې داسې لکه د بیضا غر، بیضا مدینه منوره کې ډېر غټ غر، او د ده یو غاښ الله تعالی په جهنم کې دومره غټ کې لکه د احد غر. بیا چې بدن څومره ډېر غټ دی او اندام څومره ډېر غټ دی او هغې ته غټه سزا ورکول کېږي، بیا د انسان زندګي او د انسان ژوند په ډېر غټ تکلیف کې روان. په کومه ژبه باندې چې دی په دنیا کې غیبت کوي، دل ازاري کوي او مسلمانانو ته بدې خبرې کوي، د مسلمانانو زړونه ځیروي، بیا هغه ژبه په ګزونو ګزونو د ده د خولې سره وتلي او دا په جهنم کې په ده پسې سکېږي او جهنمیان پر هغه ژبه باندې خیږي ولویږي، څوک یو طرف ته پر اوړي څوک بل طرف ته. چې په کومه سترګه باندې په دنیا کې دی بدنظري کوي، الله تعالی د جهنم په سولایي باندې توروي او د جهنم سولایي کې ګرځوي. چې په کوم غوږ باندې دی بدسروزونه او غلط اوازونه اوري، نو الله تعالی په هغې کې د جهنم ویلې صرف توروي، نو بیا د ده سزا په جهنم کې ډېره زیاته وي. ځکه الله تعالی انسانانو ته وایي وذرو ظاهر الاسم و باطنه، ظاهري ګناه او باطني ګناه به دواړه پرېږدئ. ان الذین یکسبون الاسم چې کوم خلک ګناهونه کوي نو سیجزون ما کانوا یقترفون، د دې سزا به دوی ته په دنیا کې ورکول کېږي، د دې سزا به دوی ته په آخرت کې ورکول کېږي. ګورئ دنیا کې د ګناه ابتدا دا ډېره آسان نه وي. سړی چې ابتدان په ګناه باندې اخته کېږي، علماو لیکلي دي د ګناه ابتدا دومره داسې لکه د جال یا د مکړې یا د عنکبوت جاله چې پر دې دیوال باندې
هغه په ډېره اسانه باندې صفا کیږي، هغه په ډېره اسانه لري کیږي. لیکن چې ګناه کله د انسان په مزاج کې ټینګ سي، دا غي انتها بیا داسي لکه د بحری، لکه د دریابي جهاز لنګر چې کله دریابي جهاز د دریاب غاړې ته راسي، بیا یو لنګر او رسی لري، دا ټولو جهاز په تړل کیږي، هغه بیا دومره مضبوط وي چې د هغې د پشان باندې بل رسی بیا مضبوطه نه وي. نو ابتداءً چې سړی په ګناه کې راسي، د هغې پرېښول ډېر اسانه دي. خپل مزاج او طبیعت د هغې څه صفا کول، د هغې څه توبه کښل، د هغې څه خپل سوچ و فکر راګرځول سړي ته ډېر اسانه وي. لیکن خدا نه خواسته که د انسان په دماغ کې هغې ځای ونیوی، بیا د هغې ګناه څخه ځان خلاصول انسان ته ډېر مشکل وي. نن زموږ په معاشره کې چې کله یو نوجوان ابتداً په ګناه کې راس، نو د فکر او سوچ دا وي چې یوه ورځ یو وارې کوم، دوه وارې کوم، نو دی د هغې ګناه متعلق وایي چې نن و سبا به پرېږدم، نن و سبا به پرېږدم. لیکن د لږ زمانې څه وروسته هغه ګناه د ده مزاج ته ورشوس، او چې کله ګناه په مزاج کې ځای ونیوی او د ګناه سره مزاج عادت ونیوی، بیا د هغې پرېښول هغه نوجوان ته ډېر مشکل وي. بیا په ژړا باندې، بیا په زاریو باندې، بیا په هر څه کوشش او محنت باندې سړی د هغه ګناه څخه ځان نشي خلاصولی. ځکه هغه شاعر نه وایي سر چشمه بسته باید بمیل، د چشمې چې اوله ابتدا راوځي نو په یو سلایي باندې هم بندیږي، چې فرشد نباشد بستن بپیل، نباشد گذشتن بپیل، چې کله چې نه راډکه سوله پر هغې بیا زورې واخلي، پر هغې بیا پلان نشي تېرېدلی. علماو لیکلي دي د انسان د ګناه مثال داسې دی لکه د ساراګانو کې یو بوټی دی، څوک دې ته افتیمون بوټی ورته وایي، په اردو کې دې ته آکاش بیل وایي، او داسې د جال غوندې یو بوټی دی، هغې پر دې وښو پر دې درختو باندې داسې چاپه واچي، په دې درختو باندې جارس، او چې کله پر درخته باندې جار سو، هغې دا ټوله درخته په قبضه کې واخلي، بیا د هغې درختې نشو نما ختمه کړي، بیا د هغې درختې پرورش ختم کړي، د هغې درختې تازګي ختمه کړي، هغه درخت ته کرار کرار وچیږي 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 تر هغه وخته پورې چې وچ لرګي سي. ګناه چې پر انسان باندې قبضه واخلي، بیا د انسان سترګې په ګناه عادت سي، د انسان ژبه په ګناه عادت سي، د انسان مزاج په ګناه عادت سي، د انسان په طبیعت کې ګناه کښیني، بیا هغه ګناه سړی په قبضه کې واخلي، هغه روحاني تازګي ختمیږي 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 چې انسان بالکل هغه د روحاني او نوراني تازګۍ څخه بالکل انسان فارغ کړي. بیا پر انسان باندې ګناه کول هیڅ اثر نه کوي، او بیا ګناه انسان ته هیڅ بد نه معلومیږي، او بیا د ګناه کولو بغیر د انسان طاقت و توان نه کیږي. علماء لیکلي دي د انسان ګناه مثال داسې دی لکه سرطان، لکه کینسر، چې کله د انسان په وجود کې ځای پیدا کړي، د هغې دپاره بهترینه طریقه دا ده چې په ابتدا کې به د هغې علاج کوي، او که دې په ابتدا کې علاج وکړي د هغې مرض څخه ځان خلاص کړي. لیکن خدا نخواسته که غفلت درڅه وسو چې هغه طاعون او کینسر په بدن کې ځای ونیوی، په بدن کې ریښې روانې کړي، بیا دې تر هغه وخته پورې نه پرېږدي چې د تباهۍ سره نه یې مخامخ کړي. نو ګناه هم داسې ده چې ابتدا کې انسان په ګناه کې خامخا راځي، ځکه پیغمبر علیه السلام وایي کل ابن آدم خطاء، د هره بنده څه ګناه کیږي، لیکن د ګناه دپاره بهترینه طریقه دا ده چې په ابتدا کې د هغې څه سړی ځان خلاص کړي، او که د غفلت وکړي، ګناه باندې عادت وي، او ګناه دې په مزاج او په طبیعت کې ځای ونیوی، بیا د تباهۍ او د هلاکت څخه بغیر انسان ته نور څه نور پاتېږي. بعضې علماو لیکلي دي چې ګناه څه ده، دا د انسان پر ایمانیاتو باندې تور داغ دی، د انسان پر هغه ایمانی نورانیت باندې تور ټکی دی، لکه د انسان پر بدن باندې سپین لباس سړی چې کله دا سپین لباس وویني، نو که یو سړی هغه دستي دا کوشش کوي چې زما بدن صفا سي، زما لباس صفا سي، ځکه د دې لباس د تور ټکی دستي خرابوي، ځکه دا تور ټکی پر سپین لباس ډېر بد ایسېږي. دا رقم چې د کم سړي په زندگی کې ګناه د هغې پر دې ایمانی لباس باندې تور ټکی دی. بیا لکه څنګه چې پر ظاهري لباس باندې تور ټکی بد ایسېږي، خلک د هغې د صفا کولو کوشش کوي. مسلمان چې کله پر ایمانی لباس باندې تور ټکی رالی، نو مسلمان په کار دا دی د هغې د صفاوالي په ډېر چسپاندي کې، په ډېره تلوار کې د هغې د صفاوالي فکر وکړي. ګورئ دا یو حقیقت دی، په دنیا کې په هر شي کې تاثیر شته، هر عمل چې د انسان په زندگی کې راسي هغه یو تاثیر لري. هغه تاثیر چې کله
د ګناه د عمل تاثیر بسی د ګناه د عمل تاثیر پښیمانی ده. بس چې کله د سړی سره ګناه وسوله نو هغه سړی به یو ورځ د پښیمانۍ سره خامخا مخامخ کېږي. لکه علماو لیکلي دي 2 خبرې پخې خبرې دي. 2 خبرې داسې دي لکه د ډبرې لیک. هغه یوه خبره دا ده چې د ګناه اثر ندامت او پښیمانی ده او د نیکۍ اثر عافیت او سلامتی ده. چې کم سړی ګناه کوي هغې به خامخا د ندامت او پښیمانۍ سره مخامخ کېږي او چې کم سړی نیکي کوي هغې به ضرور د عافیت او سلامتۍ سره مخامخ کېږي. دا یو حقیقت دی که ګناه په هر څومره کامیاب شکل انسان وکړي. په ټوله معاشره کې داسې څوک نشته چې دی د ګناه سره وګرځوي. په ټوله معاشره کې داسې څوک نشته چې د هغه بیره پر د باندې سپروي او د ګناه ټوله اسباب دته برابري او د ګناه محقق او محل دته برابر سي. هغه سړی په ډېره کامیاب شکل باندې ګناه وکړي لیکن آخر په دنیا کې یا په آخرت کې به هغه سړی یو ورځ د دې ګناه کولو په خاطر د پښیمانۍ سره مخامخ. نو د ګناه اثر آخر ندامت دی. د ګناه اثر آخر پښیمانی ده او په ګناه کې سړی ته د ندامت او پښیمانۍ څخه بغیر بل څه نه ور پاتې شي. د ګناه اثر بیا که کبیره ګناه که صغیره ګناه دې ته به نه ګورې چې دا صغیره ده. پر صغیره که همیشه توب وکړي اخر در څه کبیره کېږي په لو ګناه دې اخته کوي. ځکه د ګناه مثال د لړم دی. لړم د زارو ډک دی. خلک دې ته نه ګوري چې دا کشنی لړم دی دا لوی لړم دی. که کشنی لړم دی که لوی لړم دی زما دپاره د زهر و خزانه ده. که زه لاس ورړم زما دپاره د تباهۍ بغیر بله څه نشته. د ګناه مثال د اور دی. اور که کشنی اور دی که لوی اور دی د انسان په زندگی کې تباهي راولي. د سوځلو بغیر بل کار نه کوي. ډېر ځله د کشني اور سره سړی غفلت او لاپروايي وکړي فام او فکر نه کړي کې بند هغه کشنی اور د انسان دپاره د ډېر لوی هلاکت او تباهۍ ذریعه سي. نو ګناه ته به په دې نظر باندې نه ګورې چې دا کشنی ګناه ده دا لو ګناه ده دا به وکم دا به نه کوم. حضرت عبدالله ابن عمر وایي کل ما نهي عنه فهو کبیرة چې د کم کار سره الله تعالی سړی منع کوي هغې ته سړی کشنی نسي ویلی. د کم کار سره چې الله تعالی سړی بند کوي هغې ضرور لویه ګناه ده. لیکن زموږ د ټولو څخه لوی ازلي دشمن هغه شیطان دی. شیطان ډېر ځله انسان ته ګناه آسان نه کړي. شیطان ډېر ځله انسان ته ګناه سپکه کړي. شیطان ډېر ځله انسان ته ګناه ښایسته کړي. شیطان ډېر ځله انسان ته ګناه خوږه کړي. کله کله یو بنده په ګناه کې راځي نو شیطان ورته دا ګناه خوس کېږي د دې بغیر زندگی څنګه ده. بل بیا په دماغ کې دا ورکوي چې ټوله معاشره اوس په دې ګناه اخته ده. د دې ګناه بغیر ژوند نه کېږي. د دې ګناه بغیر زندگی نه تیریږي. د دې ګناه بغیر تجارت نه کېږي. نو چې په دغه شکل باندې شیطان انسان ته ګناه اسانه کړي او ګناه ورته خوږه کړي ګناه ورته سپکه کړي بره انسان په ګناه کې اخته کړي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی وایي شیطان د انسان داسې دشمن دی چې هغې انسان د ګناه اختولو کوشش خامخا کوي. هغې په هیڅ شکل باندې انسان نه پرېږدي. هغې نه د انسان رشوت مني نه په رشوت سړی پرېږدي نه په عاجزي باندې سړی پرېږدي نه په ژړا باندې سړی پرېږدي نه په زاریو باندې سړی پرېږدي چې در څو پورې انسان په ګناه کې اخته کړی نه دی شیطان در هغې وخته پورې د انسان څه نه ګرځي. او چې کله په ګناه باندې اخته کوي بره شیطان ورته انی بریء منک زه ستا څه بېزاره یم ته پوهېږې ګناه دې پوهېږې انی اخاف الله رب العالمین زه د الله څه بیریږم چې استاد د دې ګناه په خاطر الله تعالی پر ما باندې یو عذاب یو سزا را نازله نه کړي. ځکه دنیا کې د الله تعالی بهترین هدایت انسانانو ته دا دی چې تاسو به ګناه پرېږدئ. زه دې نوجوانانو ته وایم زموږ او ستاسو عجیبه معاشره سوله چې زموږ او ستاسو معاشره اوس عبارت د فحاشۍ او عریانۍ څه سوله. که په هر ځای کې یې که په هر ماحول کې که په هر محفل کې نو بیا انسان د هغې فحاشه او عریان او نیم برهنه تصویرو او د دې حالاتو د دې سزا نشي کتلی. که هر دفتر لورسې دغه حالت دی که هر اسپتال لورسې دغه حالت دی که د خپل ټلیفون صفحه خلاصه کې دغه حالت دی که هر اخبار و رساله و مخته ونیسې دغه حالت دی. نو زه دا وایم چې دې وخت کې دغه دوې سترګې بې جلو پرېښول
او دا نه راګرځول او دا پر هر شي باندې پر هر څه باندې په دې باندې نظر کول په الله قسم د ګناهونو تخم په دې سینه کې کرل چې سړی د خپل سترګې په دې اوس معاشره کې آزادې پرېږدي نه د ټلیفون سره ګرځي نه د اخبار سره ګرځي نه د نامحرمې زنانې سره ګرځي نه د غلط تصویر سره ګرځي بیا خدا دې لکه سړی چې په خپل مزاج کې د بدی او د ګناه تخم کري لکه محققینو دا لیکلي دي چې بد نظری او د نظر نه کنټرول په معاشره کې د الخبائث دی د ټولو خبائثو بنیاد دغه دی ځکه سترګې چې کله بېجله و بې آزاد روانې سي په الله قسم دا دوی سترګې دا د ګناه چشمې دي دا د ګناه چینې دي لکه د چشمې او د چینې څه چې اوبه راغورځي بیا د دې سترګو څه د ګناه زهر داسې راغورځي ځکه دا د اسلام حسن دی او دا د اسلام خوبي ده چې په اول قدم باندې د ټولو ګناو بنیاد الله تعالی د انسانانو ته وایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ای مؤمنانو که د ځان حفاظت غواړئ که د ځان د ګناه څخه محفوظه کول غواړئ نو خپل نظر پر هر ځای باندې کښته ساتئ بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام قریشو ته نصیحت کوي یا معاشر شباب قریش اے د قریشو د نوجوانانو ډلې احفظوا فروجکم د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوئ شرمګاه د څه څه محفوظوئ ولا تزنوا زنا چې در څه ونس الا من حفظ فرجه فله الجنه پیغمبر علیه السلام ورته زما یو خبره واورئ چې کوم چا خپله شرمګاه د زنا څخه وساتله الله تعالی د هغې دپاره جنت ټاکلی دی او د زنا ابتدا د کوم ځای څخه کېږي د زنا ابتدا د بد نظرۍ څخه کول کېږي چې کله د انسان په مزاج کې بد نظرۍ څخه حفاظت نه وي هغې قرار ځي اخر چې د زنا موقع ورته میسر ورته اسانه سي بیا پر هغې باندې هم صرفه نه لري پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث قدسی را نقل کی الله تعالی څه ورته وایي یا ابن آدم جعلت لك عینین اے د آدم بچے ما دوی سترګې در کړي دي وجعلت علیهما الغطاء پر دې سترګو مې دا پرده د باڼوګانو یې ده فانظر بعینیک ما احللته لك په سترګو باندې هغه شي ته ګوره چې کوم شی الله تعالی درته حلال کړی دی درته روا کړی دی او الا فاجعل علیهما الغطاء که کوم شی الله تعالی نو درته روا کړی بیا پر دې باندې پرده راکشوه دا سترګې پټوه نو زما درته ویل چې په نن معاشره کې چې زموږ او ستاسو زندگی په کومو حالاتو کې روانه ده د هغې کې د ټولو څه لوی بنیاد هغه دا دی چې چونکې فحاشي ده چونکې عریاني ده او څونکې فحاشه او عریانه معاشره ده نو نوجوانانو ته دا وایي چې د ټولو څه مخکې سترګې ګورئ د ځوانۍ په زمانه کې علامه ابن قیم لیکلی دي د ځوانۍ په زمانه کې د شهوت په خاطر د سړي څخه بدنظري کېږي لیکن که په ځوانۍ کې په بدنظري باندې یو څوک ورور سو په الله قسم چې هر څومره بوډا سي بیا د دې مرض څخه نه خلاصېږي ځکه دا یو ناجوړي ده چې په مزاج کې ځای ونیوئ او په مزاج کې استقامت پیدا کړئ بیا دا مزاج ناجوړ سو دا ناجوړي بیا در بوډاوالي در مرګ پورې نه ختمېږي بیا به یو سړی بوډا لیکن د هغې په مزاج کې به د بدنظرۍ عادت هم ورسره وي او بیا به د دې ګناه څخه د بدنظرۍ په حالت د بوډاوالي په حالت کې هم سړی نه خلاصېږي ځکه بدنظري کول ما درته ویل دا د ګناه تخم په خپل مزاج کې کرل دي او چې کله تخم چې کله وکرل سلو چې کله موقع ورته میسره سي تخم خپل بهار ضرور ښکاره کوي تخم خپله میوه ضرور ښکاره کوي تخم خپل بوټی ضرور راپورته کوي تخم خپله زرغونتیا ضرور ښکاره کوي چې یار دې تخم وکاره د آدم علیه السلام 2 بچان دي یو قابل دی یو حابل دی قابل د حابل و زنانه ته په بدنظري باندې وکتل او د هغې حسن او د هغې ښایست د په مزاج کې رالی ابتدا د بدنظرۍ څه وسوه د هغې بدنظرۍ اثر پر هغې باندې دا ولو چې د هغې زنانې د عشق په خاطر قابل را ولاړ سو خپل ورور حابل یې قتل کړي او د دې څه مخکې دنیا کې د قتل تصور نه او د دې قتل ابتدا د څه وسوله هغې د بدنظرۍ څه وسوله
او چې ګله د هغې قتل الله تعالی قرآن کریم کې هم تذکره کړې ده او در قیامته پورې چې څومره قتلونه کول کېږي دا د زندګۍ اول قتلولو در قیامته پورې چې څومره قتلونه انسانان کوي په هغې کې به د قابل حصه ضرور ورسره وي د هغې سزا کې به قابل ورسره شریک وي ځکه بدنظري دا ډېر بد مرض دی زموږ په معاشره کې او زموږ معاشره کې د دې اوس ډېر زیات کثرت دی او عامه معاشره په دې مرض باندې اخته ده حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې بدنظري هغه مرض ده چې په دې باندې د انسان مړوالی نسته مړېدل نسته ډېر ګناهونه داسې چې سړی په هغې باندې اخته وي نو څه زمانه چې وکړي په هغه ګناه باندې سړی موړ سي به ځین پاته سي لیکن بدنظري چې سړی کوي د دې عادت ورځ د رابله زیاتېږي ورځ د رابله زیاتېږي ورځ د رابله زیاتېږي او چې کله ورځ د رابله زیاتېږي نو په دې باندې مړتیا نسته چې در څو پورې انسان در مرګ او در بوډاوالي پورې رسېږي په دې مرض به سړی اخته وي د دې مثال هغې داسې لیکلی لکه د استسقا مرض استسقا مرض د انسان په مزاج کې یو قسم ګرمایي پیدا سي انسان په اوبو نه وبېږي چې هر څومره اوبه ورکوي دی چښي 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 در هغې وخته پورې اخر یې دا نس وپړسېږي چې دا نس یې د اوبو سره وچاودل سي د هغې څه وروسته بیا دی وفات کېږي نو لکه د استسقا مرض باندې چې کم سړی اخته دی چې هغې په دې اوبو باندې نه وبېږي چې کم سړی د بدنظرۍ په مرض باندې اخته دی هغې د دې مرض څه هېڅکله مړتیا نسي پیدا کولی په دغه مرض به دی اخته یي ورځ د رابله به ډېرېږي 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 چې در څو پورې د زندګي ور تباه کوي نو ځکه زموږ معاشره دا ستړې معاشره ده او زموږ په معاشره کې دغه یو مرض دا ډېر په کثرت سره روان دی حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله ډېر لوی بزرګ دی هغې دا لیکلی دی چې کم چا کې د بدنظرۍ مرض رالی چونکې هغه علمي سړی دی عالم سړی دی هغې د خپل جنس ته ګایېدلی دی هغه وایي چې د کم طالب العلم په مزاج کې د بدنظرۍ مزاج پیدا سو د بدنظرۍ ګناه راله د هغې سه الله تعالی د حافظې استعداد و طاقت ختموي بیا د هغې سبق نه یادېږي بیا د هغې په سبقه یادولو کې مشکل وي بیا د هغې سبق د هغې پر دماغ باندې ضرور بوج راولي او بیا د کلي دی چې کم څوک حافظ دی د حفظ په دوران کې که چیرې په دې مرض باندې اخته سو بیا د هغې هغه خپل منزل نه یادېږي د هغې هغه خپل سبق نه یادېږي چې کم منزل په څومره مشکلاتو کې د یاد کړي د شا منزل به ضرور د هېرېږي ځکه د بدنظرۍ یو اثر دا دی چې هغې د انسان پر حافظه باندې حمله کوي امام شافعي رحمه الله وی د استاد امام وکیع دی و شکوت الى وکیع من سوء حفظي زه خپل استاد ته رالم چې استاد جي زما حافظه خرابه ده زما سبق نه یادېږي د دې دپاره ماته یو دم درود راوښی یو ذکر وظیفه راوښی چې زما سبق یاد سي و هغې فاوصاني بترک المعاصي هغې راتل بچی ګناهونه پرېږده فان العلم صفة من صفات ذوالجلال علم د الله تعالی صفت دی و صفت الله لا يحصل للعاصي الله تعالی خپل صفت ګناهګار ته نه ورکوي نو بعضې وخت طالبانی ماشومان طالبانی هغه سودایانی یا کله غټانی مولوي صاحب زما سبق نه یادېږي ته یو دم راوښی ته یو وظیفه راوښی ته یو ذکر راوښی ګورې دنیا کې در دې نه لوی دم سته نه لوی ذکر سته نه لویه وظیفه سته چې کم څوک د حافظې د زیاتوالي شوق لري او د سبق د زده کړې شوق لري د هغې دپاره بنیادي وجه د ګناهونو پرېښول بس دا نه مانه زمنم طالب خو د زنا وس نه لري نه د زنا موقع نه چې دی په خپله زندګي کې کمه ګناه د ده څه کېږي په خپله زندګي کې کوچنۍ ګناهونه چې د ده څه کېږي په خپله حجره کې چې کومې ویناګانې د ده څه کېږي په خپل ټلیفون کې چې کومې ویناګانې د ده څه کېږي په خپل ټلیفون کې چې کوم نظر د ده څه کېږي پر هغې باندې د دی نظر وساتي د هغې څه د ځان را کنټرول کړي د هغې صله و بدله به دی دا ویني چې ضرور به د ده په حافظه کې زیاتوالی علامه واسطي رحمه الله لیکلی دي چې کم چاته الله تعالی په دنیا کې د ذلت او د رسوایۍ اراده ولري چې د کم چا زندگی الله تعالی په ذلت او رسوایی کې راولي د هغې علامه ده یا الله تعالی په بدنظري باندې اخته کړي او چې کله دی په بدنظري باندې اخته سو بیا د ده په مزاج کې ګناه راله او چې کله د ده په مزاج کې ګناه راله بیا دا ګناه په داسې شکل ده چې په دې باندې دی انتها او بسوالی نه لري او چې کله په دې ګناه کې دی رالی نو آخر به د ګناه اثر رسوایی و ندامت دی الله به ضرور رسوا کوي الله به پښیمانه کوي
نو ځکه د ټولو څه بنیادي مسله زموږ په معاشره کې هغه دا ده چې انسان به د ګناهونو څخه ځان راګرځوي او بیا خاص کر هغه ګناه چې هغې انسان ته د بدنظرۍ په وجه باندې ورپېښېږي. علماو لیکلي دي چې د بدنظرۍ په وجه د انسان په زندگی کې بې برکتي راځي. چې کم څوک د بدنظرۍ په مرض باندې اخته دی الله تعالی د هغې په عمر کې برکت ختم کړي. ځوان سړی وي 30 کلن 40 کلن انسان وي لیکن چې ولاړ چې پر سترګو توره شپه سي د کمزورۍ د دې د معنا چې الله تعالی د قواتو څخه الله تعالی د استعداداتو څخه الله تعالی د زندګۍ څخه برکت ځینې ختم کړي. الله تعالی ډېر ځله د هغې د رزق څخه برکت ختم کړي. الله تعالی ډېر ځله د هغې د عمره څخه برکت ختم کړي چې په عمر کې کم خلک د آخرت دپاره څه کولی شي هغه غریبي څه نه وکړي. ځکه بدنظري دا د انسان پر ټول بعضې خلک ډېر په دې مشکلاتو کې مولوي صاحب زما په رزق کې کمی دی چې هر څه وکم خاورو له لاس به مې په خوا وروړي راته سره زر بس و چې سرو زرو له لاس وړم راته خاورې سي. نو هغې کله د تعویض تقاضا کوي هغې کله د دم و د درود تقاضا کوي هغې کله د وظیفې تقاضا کوي لیکن د هغې غریب و دې ته پام نه وي چې زما په زندګي کې څه دي چې ایا دا خو به ما ته الله تعالی د خپلې بدنظرۍ سزا نه راکوي ایا دا خو به الله تعالی ما ته د خپل عمل سزا نه راکوي. نو ځکه د دې رزق د زیاتوالي د عمر او د قوت د برکت او د زیاتوالي د ټولو څه بهترین عمل دا دی چې انسان خپله زندگی د ګناهونو سره وګرځوي. بیا په ګناهونو کې چې کومه ډېره مهلکه ګناه ده او ډېره تباه کوونکې ګناه ده هغه د بدنظرۍ ګناه ده. په کار دا دی چې سړی د بدنظرۍ د ګناه سزا نه وګرځي. بعضې خلک هغې عجبه سوچ و فکر لري هغې ځان له یو شیطاني سوچ یو شیطاني فکر خپل کړي هغه یاره موږ یو ښایسته انسان ته ګورو په دې خاطر چې پر دې باندې موږ د الله تعالی د قدرت مشاهده کوو چې الله تعالی څومره قادر ذات دی چې یو چاته دومره حسین او ښایسته جسم ورکړی دی. زه وایم دا هغه شیطاني دا هغه ابلیسي وسوسه ده چې انسان په دماغ کې راسي. دې دنیا کې د الله تعالی د قدرت کمالات لږ دي. دې دنیا کې چې الله تعالی اسمانونه پیدا کړي دي دې دنیا کې چې الله مځکې پیدا کړي دي او فی انفسکم افلا تبصرون دې دنیا کې ته د خپل جسم ته وګوره دې کې کومې د قدرت نښانې دي. نو بیا ته د الله تعالی قدرت پر دې باندې معلومول او ځان له د ګناه یو بندوبست یو وسوسه او یو لار برابرول زم دا تلبیسي او دا شیطانی وسوسه ده. ځکه د بدنظرۍ څخه په معاشره کې ځان ډېر کتل. زموږ معاشره کې ډېر ځله د بدنظرۍ یو شکل دا همي چې کله سړی اخبارات ګوري کله سړی رسایل ګوري رسالې او اخبارات ګوري پر هغې باندې کله لڅ کله نیم لڅ کله نیم برهانه کله فحاش او عیاش تصویرونه د زنانو وي د نارینه وي. نو دا کتل او دې ته نظر اړول او پر دې باندې نظر قرارول دا هم بدنظري د بدنظرۍ یو قسم دی. کله په بعضو خبري رسنیو کې راځي جنسي مضامین راځي چې هغې ته زموږ او ستاسو په اصطلاح کې ناولان وایي او بعضې تعلیم یافته طبقه په دې باندې اخته وي. دا هم د بدنظرۍ یو شکل بلل کېږي. کله کله د فلمونو د ډرامو چې کم تصویرونه راځي زنانې راځي او غلط حرکات کوي او په غلطو لباسو کې راځي او انسانان بغیر د څه دې ته ګوري دا هم د بدنظرۍ یو شکل بلل کېږي. کله یو سړي د ځانه سره د یو چا تصویر خوندي کړی هغه تصویرونو ته ډېر ګوري نو بیا هغه تصویرونو ته کتل دا هم یو قسم بدنظري بلل کېږي. ځکه دغسې پر انسان باندې نظر اچول دا دومره خطرناکه نه وي په الله قسم لکه سړی چې د چا تصویر ته ګوري. ځکه دغسې پر شي باندې نظر پر انسان باندې نظر اچول دې باندې انسان ډېر باریک بینی نسی کولای پر دې ډېر نظر قرارولی نسی او پر دې باندې سړی ډېر نظر آرامولی نسی لکه پر تصویر باندې چې څومره آرامولی سي. نو غلطو تصویرونو ته کتل دا ټول د بدنظرۍ اشکال دي. او چې کله سړی په بدنظرۍ کې رالی نو بیا خو انسان د زندګۍ په تباهي کې رالی او د زندګۍ تباهي د انسان دا ده چې ما درته ویل د دغه مرض څخه بیا سړی د بوډاوالي پورې ځان نسي خلاصولی او پر دې مرض باندې الله تعالی انسان ته ډېره لویه سزا ورکړي. حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکلی دي چې د بدنظرۍ څخه د انسان په بدن کې بدبویي پیدا کېږي. هغې قسم خوري چې زما په دې باندې تجربه سوې ده
ځکه دا ښکاره خبره ده چې نیک عمل د انسان په مزاج او پر بدن باندې خوشبويي ښکاره کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په معاشره کې ډېر نیک انسان. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدن به دومره خوشبويي وه. ام سلیم یو زنانه وه، هغې به باقاعده د پیغمبر علیه السلام په خوله پسې ښه ګرځوله. بیا به پیغمبر علیه السلام ورته ته دا خوله څه کوي؟ دی ویل چې په مدینه کې کومه ناوې ودیږي د هغې په خوشبويي موږ ستا د خولې اثر ګډ کړو، بیا د هغې د خوشبويي مثل په بله خوشبويي کې نه پیدا کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په خپله ویل کانا، یا په سیرت کې راځي کانا ریح ابي بکر اطیب من مسکن، د حضرت ابوبکر ته چې به سړی ورژندي سو د مشک څه به زیاته خوشبويي تلله. ځکه نیک عملي په انسان کې نیکي خوشبويي پیدا کوي، لیکن بد نظری په انسان کې بدبويي پیدا کوي. مولانا زکریا رحمت الله علیه وایي چې تاسو کله یوروپ له ولاړ سئ، چې تله کاسو مغرب له ولاړ سئ، د هغه انسانانو رنګو ته چې تاسو ګورئ ښایسته قد و قامت وي، د هغې لباس ته چې وګورئ هغه به ډېر صفایي، د هغې بدن ته چې وګورئ چې هغه به ډېر صفایي. لیکن چې کله اتفاق پیښ سي چې دی په جهاز کې ستا سره پر یو سیټ کښېني، بیا به تا ته دا در معلومه سي چې د هغې د بدنه څه څومره بدبويي ولاړې شي. ځکه د ګناه اثر دا دی چې بیا د انسان په بدن کې د هغې څه بدبويي ولاړې شي. نو به هر حال د بد نظرۍ څخه ځان راګرځول، او په معاشره کې چونکې فحاشي زیاته ده، عریاني زیاته ده او برهنګي زیاته ده، او د انسانانو ترتیبونه د زندګۍ خراب دي. نو ځکه دې وخت کې که سړی د خپل ځان د حفاظت د ګناه څخه کوي، نو زما په عقیده کې د ټولو څه اوس لویه ګناه بد نظري ده. هغه بد نظري که ستا د ټلیفون په شکل کې ته د ټلیفون پر صفحه باندې ګورې، هغه بد نظري که ستا د اخباراتو د رسایلو په شکل، هغه بد نظري که په فلمونو په ډرامو کې چې ستا په ټلیفون کې دي، هغه بد نظري که په نورو اشکالو باندې، هغې که جنسي مضامین دي چې ستا په ټلیفون کې راځي، د هغې ټوله دا ستا د هلاکت او تباهۍ ذریعه ده. د دې څه ځان کتل. لیکن که چیرې یو سړی د هغه څه نظر وسي، لکه مثلا یو سړی بازار لراسي، په بازار کې نامحرمه زنانې دي، یو سړی اسپتال لرالی، په اسپتال کې نامحرمه زنانې دي، یو سړی حکومتي دفتر لرالی، په دفترونو کې زنانې دي، هر ځای د فحشه، یو سړی ټلیفون خلاص کې د ټلیفون پر صفحه باندې غلط تصویرونه راسي. نو د دې اچانک نظر یو دم د سړي نظر ور باندې وموښلي. د دې متعلق حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر اسلام څخه پوښتنه کوي چې د الله رسول کله کله زما نظر به اختیار پر یو ځای باندې وموښلي، بیا به زه څه کوم؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یا علی لا تتبع النظرة النظر، په دې نظر پسې دویم نظر مه پسې کوه، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. اول نظر د الله د طرفه در معاف دی، لیکن دویم نظر د الله د طرفه سړي ته نه معافیش. یو سړی دی پر غلط ځای باندې نظر ولګی دی، ټیک ده، بس دستی پیغمبر علیه السلام وایي اصرف بصرک، سترګې کښته کړه. لیکن که چیرې ته نظر پر هغه ځای باندې تکیه کې، نو دا ستا اختیاري پیل دی، په دې وخت کې ته په بد نظري کې مبتلا شو. یا دی اول ځل نظر کښته کې دوباره دی بیا ورته وکتل، نو بیا دا ستا اختیاري پیل دی، په دې وخت کې ته په بد نظري کې مبتلا شو. حضرت جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله عنهم د پیغمبر علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې د الله رسول کله اچانک زما سره نظر پر یو ځای باندې وموښلي، زه به څه کوم؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اصرف بصرک، د خپلې سترګې به راکښته کوي بس. او چې کله یو نوجوان په دنیا کې د نظر حفاظت وکړي، بیا خو د هغې دپاره ډېر لوی نعمت دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله د قیامت میدان راسي، ټولې سترګې ژاړي، کل عین باکیه، هره سترګه به ژړا کوي، هر سترګه به ارمان کوي، هر سترګه په غم باندې اخته وي. کل عین باکیه یوم القیامه، هر سترګه د قیامت په میدان کې پر خپل حالت باندې ژړا کوي. درې سترګې الله تعالی د ژړا څخه محفوظه کوي چې هغې به د خوشحالۍ په حالت کې، هغې باندې به په قیامت کې ځای رانیسي چې دوی وژاړي. اوله کومه سترګه ده؟ اوله سترګه الا عین غضت عن محارم الله، هغه سترګه چې پر بد نظري باندې راسي، دا نظر کښته. او کم نوجوان چې پر بد نظری باندې راسي، نظر کښته کی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک راځي د دې هر نظر کښته کولو په عوض کې الله تعالی ته قیامت په میدان کې خپل دیدار ورکړي. نه یوه هغه سترګه چې د بد نظرۍ پر ځای باندې راله، دا سترګه پټه سوله او د بد نظرۍ څخه ځان محفوظه کوي. د قیامت په میدان کې به دا سترګه د ژړا څخه محفوظه وي. او دویمه هغه سترګه
وعین یهدت فی سبیل الله هغه سترګه چې هغه د الله د دین د حفاظت په خاطر د پیرې په شکل په سنگر کې ویښه پاته سوه هغې بدخوابي برداشت کله هغې رونه پاته سوله هغې د خپل دین د حفاظت لپاره بدخوابي برداشت کله الله تعالی هغې سترګه باندې د قیامت په ورځ باندې ژړا نه راولي او درېیمه سترګه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي هغه سترګه ده تخرج منه دمع مثل رأس الذباب چې د الله د بیرې څه د هغې څه اوښکې راوځي که څه د مچ د سر غوندې نو ټولې سترګې د قیامت په میدان کې په ژړا اخته کیږي لیکن الله تعالی درې سترګې د ژړا څخه محفوظه کوي یوه هغه سترګه چې هغې د بدنظرۍ څخه ځان محفوظه کړي د دې عوض الله تعالی په قیامت کې دا ورکوي چې دا به ژړا ته نه مجبوره کوي دویمه هغه سترګه چې هغې د دین د دفاع په خاطر باندې په سنگر کې د پیرې په شکل باندې رونه پاته سي د دې عوض الله تعالی دا ورکوي چې د قیامت په میدان کې به دا ژړا ته نه مجبوره کیږي او درېیمه هغه سترګه چې سړی د ځان سره فکر وي خپله ګناه په یاد ورسي خپله زندگی په یاد ورسي پر خپله زندگی او ګناه باندې د افسوس په خاطر د دې څه اوښکې راووسي او د هغې اوښکې بدله الله تعالی دا ورکوي چې د قیامت په میدان کې بیا دا سترګه اوښکو ته نه مجبوره کوي نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو په زندگی کې حفاظت نصیب کړي الله تعالی دې موږ ته د خپلو سترګو د حفاظت کولو توفیق را نصیب کړي او چې څومره ظاهري او باطني ګناهونه دي الله تعالی دې زموږ په زندگی کې د هغه ګناهونو څخه حفاظت را په نصیب کړي الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي